حدیث مبارک کې راځي دو قدمونه الله ته ډیر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه د پاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ د پاره او داسې کړی او فرض مانځله اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي زوام نه، ته وایي چې سړی عمرې لځي زوام نه، ته وایي چې سړی جهاد لځي زوام نه. نبی علیہ السلام فرمائی دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات لپاره. زم چې د رشته دار ملاقات وکم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا، یوه ګناه الله معاف کوي، یوه نیکی الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات، زم نن د خور ملاقات له، زم نن د مور ملاقات له، زم چې دا رشته داران نن ووینم، زم چې نن تره ووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي، وراره د تره کرنیزي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه، وایي دا تربور دی، دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟